بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو ګرانو مشرانو کشرانو خویندو د تیرو څوارلسو ورځو نه یا امداد باید چې څنګه ووایي د شپاړسو ورځو نه دا سلسلې شروع ده او څوک یې اوري نه. او بل پل ناصر صاحب بیا یو خبره کوي، ما ورسره په ټوکه باندې خبره کړې ده. هغه وخت کې دی د پیوټا صدر و او د چې کومې فیصلې کړي دي د ټولو په مشوره او په امین باندې کړي دي. هغه وخت تقاضا دقه وه، دوی د پپواسا نه او د نورو ملګرو نه ځان بیلول نه غوښتل. هغې کې د کلاس 3 او د کلاس 4 د تنظیمونو یو کردار و. نو دا ټول خو موږ چې دلته یو ځای کینو او یو خبره تیره شي نو موږ یې د ګپ په توګه باندې بیا خپلو ملګرو ته وایو. دویمه خبره دا ده چې زه بې کچه مشکور یم چې د کله نه ما دلته خبرې کړې وي چې یاره موږ به د یونیورسټۍ د عظمت خیال ساتو. پروفیسران او نور ملګري چې کوم تقریرونه کوي نو د هغې ژبه به ډېره ښکلي ډېره درنه وي چې بهر څوک دا ونه وایي چې دوی هم لکه د سیاستدانانو په شان ګډې وډې وایي. نو پکار دي چې موږ ډېر احتیاط سره د خپلې ژبې استعمال وکړو. د خلک د تقریر آغاز د شعرونو نه کوي. نو یو شعر ما ته یاد دی د غني خان، وی ما ته څه مغول کې روکي نوم او روکي کور دی، ولې نوم د هغه نه اخلي چې د نن په اوږو سور دی. ګرانو ملګرو، د کله نه چې دا ایشوز شروع شوي دي ستاسو د ډینانو اکثریت ستاسو ملګرتیا کړې ده او وایس چانسلر صاحب ته هر یو ډین په خپل کیپیسټي کې ویلي دي چې کوم حقونه سرکار چاله ورکړي. دلته درته یو ډېره امپارټنټ خبره کومه، عدالت چې یو فیصله وکړي او چې د چا باره کې وکړي او هغه فیصله نه مني هغې ته کنټمپټ آف کورټ وایي، د عدالت توهین ورته وایي. حکومت چې یو فیصله وکړي چې زه به دې ملازم ته دا رعایت ورکوم او هغه تاله څوک نه درکوي نو دا د سرکار حکم عدولي نه ده. تاسو د دې دپاره راپاڅېدلي یې چې د سرکار په حکم باندې عمل وشي. هغې تاسو له څه الاونسونه اناونس کړي دي، هغه درله څوک نه درکوي. نو بنیادي توګه باندې تاسو د حکومت مرسته کوئ او پکار دا دی چې زموږ نه مخکې دوی په هغې باندې باور وکړي. نو دا احتجاج چې دی نو دا 100% لیګل دی. ما هغه تیر تقریر کې تاسو ته ویلي وو چې امداد زموږ رور دی، جمیل بھائی زموږ رور دی، فضل مالک بھائی زموږ رور دی، خو موږ دې سره مرسته په دې نه ده کړې چې یا دې ډلې سره تعلق ساتي یا دې ډلې سره تعلق ساتي. دا خبرې راته ټیک ښکاري نو ځکه یې مرسته کوو. نو تاسو چې په معاشره کې چېرته هم غلط کار کیږي، معاشره زما او ستا نه جوړه ده او موږ هغې سره د هغې مخالفت وکړو او حق غوښتونکي سره مرسته وکړو نو زموږ معاشره به جوړه شي. نو ډینانو نه د حکومت په تبه باندې دا کوي، نه د یونیورسټۍ په تبه باندې کوي، نه ستاسو په تبه باندې کوي. ډینان صرف د حق ملګري دي او د حق مرسته یې کړې ده. د بیګانه د مثبتو خبرو آواز راځي. دا خبره په غور واورئ. دوه خبرې دي، که دې ایڈمنسټریشن د 800 استادانو د 2000 کلاس 3 او دقسې د کلاس 4 خبره منلې نو پکارو چې دا په لومړۍ ورځ باندې حل شوی وي.
تاسو 14-15 ورځې لړۍ راغلی او دلته کېناستی او چا درته غوږ کېنښود. د هغې نه پس پرون طالب علمان راځي او هغې ستاسو په مرسته کې یا د خپل حق دپاره اواز کوي چې مونږ د یونیورسټۍ ګیټ بندو او د هغې نه پس ډېر مثبت اواز راځي. د دې څه مطلب دی؟ where the argument fails, where the logic fails, violence prevails. کله چې دلیل فیل شي، دلیل ناکام شي، نو جنگ ګټور کیږي. دا زمونږ لپاره که چېرې خبره داسي دا ډېره د بدقسمتۍ خبره ده چې په دې مدر انسټیټیوشن کې فیصلې په دلیل نه په زور کیږي. پکار دا ده چې مونږ د نورې معاشرې ته عقل ښیو چې خبره جنګ ته نه رسېدلي او په دلیل باندې خبره وشي او هغه حل شي، نو دا به ډېره ښکلې خبرې پکار دی چې زمونږ مشران که هغه وایس چانسلر صاحب دی که هغه نور مشران دي په دې خبره باندې پوه شي. زه چې نن دلته ولاړ یم زما د یو درېدو یو خاص مقصد دی، هغه تاسو ټیم په ټیم ووایئ خو پراپر هم کمیونیکیټ نه کوو. ډاکټر نذیر خان د ریاضۍ پروفیسر و، په 74 کې هغه ټرایلر و او اوس تقریبا 2-3 میاشتې مخکې وفات شو. هغه ماته وی یو ورځ علي خان راغی او ماته وی چې دومره پیسې مې پکار دي. ما ورته وی چې د سټیچیوټس مطابق دا پیسې ستا نه کېږي. هغه راته په جواب کې وی چې زه سټیچیوټس مسټیوټ نه منم، ما له پیسې راکړه. ما ورته وی چې ته وایس چانسلر کړی دې سټیچیوټس یې، چې ته دا نه منې نو زه تا وایس چانسلر نه منم. او وی راپاڅېدم ته او دفتر ته راپسې راغی چې څه لار راته وښیه. ما ورته وی چې سټیچیوټس به منې، زه به تا وایس چانسلر منم، د هغې نه پس به د سټیچیوټس مطابق خبره کوو. اوس په دې ډېر په غور باندې سوچ وکړئ. ډاکټر نذیر خان علي خان ته دا خبره ولې کوله؟ ځکه چې هغه لیګل ټرایلر و، هغه لیګل ټرایلر و. اوس یو سړی ژوندی دی شیربهادر خان نومې دی، زمونږ د یونیورسټۍ هم رجسټرار و او د اسلامیه کالج یونیورسټۍ هم رجسټرار و. هغه ماله ایولیویشن له یو کیس راوړو، وی د دې ایولیویشن راله وکړه. ما ورته وی زما د ایولیویشن مطابق دا کس ان ایلیجیبل دی. هغه ماته وی دا سړی ډېر زورور دی. ما ورته وی که زورور دی دا هر څه دی، قانون دا وی چې دی ان ایلیجیبل دی. هغه وی ما پې پوه کړه چې ما پې پوه کړو او هغه لا نو هفته پس په اخبار کې ایډورټایزمنټ راغی چې شیربهادر خان دا اداره پرېښې ده، نه لیو اپلیکیشن شته نه ریزیګنیشن شته. چې ما پته وکړه هغه وی چې زه لا نشم امپلیمنټ کولی، زه داسې نوکري نه کوم. او تر ننه بیا رانغی. دا خبرې ډېرې اهمې دي. زمونږ اخري صحیح ټرایلر چې و هغه ثناء الله صاحب و. د ثناء الله صاحب نه پس موږ له صحیح ټرایلر نه دی راغلی. که زمونږ صحیح ټرایلر وی، زمونږ صحیح رجسټرار وی، زمونږ صحیح ډایرکټر پلانینګ وی، زمونږ صحیح دا نور هیډز وی، نو زما په خیال دا مسلې به په دغه دفترو کې حل کېدې او د قانون مطابق به کېدې. نو که پیوته دا ګڼي چې موږ دا احتجاج وکړو، نو زما په خیال زمونږ مسلې به تر هغې حل وي چې تر څو پورې لیګلي کوالیفاید او ایلیجیبل خلک هر پوسټ لنی راغلي. زه بطور ډین په سنډیکیټ کې ممبر یم. که تاسو راته وایئ چې نه مني ټول استعفا ورکوو،
زه درله استعفا اډوانس کې درکوم. زه در سره د حق دپاره او د اصولو دپاره 100% مرسته کوم. ودرېږئ چې دا یونیورسټي پاکه کړو.